بسم الله الرحمن الرحیم. ملګریو، تاسو ته پته شته چې د پرون پریس کانفرنس کې د منظور په گرفتاری په حواله سره چې شوی و، په هغه کې موږ دا عمل کړی و چې سبا به پاکستان او د دنیا په ټولو ښارونو کې چېرته هم تنظیمونه موجود دي او د نورو انساني حقوقو ته هم درخواست کړی و چې تاسو مظاهره وکړئ. نو په اسلام آباد کې نن چې هغې سلسله کې کومه مظاهره روانه وه، هغه مظاهره ختم کولو نه پس پولیس په هغه باندې اټیک وکړه او کسان یې گرفتار کړل. په هغه کې عصمت بیبي هم چې عوامي ورکر پارټي ده، او محسن داور چې د موږ مخکش ملګری او د کومې اسمبلی ممبر، هغه هم گرفتاره کړ. ملګري، بالکل تاسو تکړه اوسئ. زه بهر ته یم، په محفوظ ځای کې یم. زه بالکل نه یم گرفتار. او څومره ملګري چې وي د آینده دپاره په ګروپونو کې تاسو خپلې خبرې اترې روانې کړئ چې آینده لا عمل موږ څرنګه تیار کړو. موږ هم دلته پې لګیا یو د ملګریو سره چې موږ آینده لا عمل څرنګه تیار کړو. موږ او زه نور هغه پښتانه کمپرست پارټۍ ته ورسره مظلوم قوتونه ته چې په دې خبره کې کلک ودري چې موږ ریاست په دې باندې مجبور کړو چې آئیني او ریاست کې چې کوم د ادارې ظلم او زیاتی دی، په هغې حواله سره موږ د دې نه منې کړو. نو ملګري، تاسو په ګروپونو کې خپله مشورې شروع کړئ چې آینده لا عمل دپاره موږ کومه حکمت عملي تیار کړئ، او تاسو میډیا ته، نیشنل انټرنیشنل میډیا ته او په خپل ګروپونو کې دا میسیج وچلوئ چې هغې ته پته ولګي چې موږ په شا کېدونکي نه یو. خپل سفر مو جاري ساتلی دی او دا تحریک به موږ منقطي انجام ته رسوو. او تاسو ټولو مننه، ډېره شکریه. او چې داسې خبره وي په ګروپونو کې شیر کوئ چې موږ یو بل سره پې خبرېږو. مهرباني، مننه.